سلامونه ستړي مشئ هیله ده روغ او جوړ یئ. په دې ویډیو کې به تاسو دا زده کړئ چې په کمپیوټر کې شټ ډاون او ریسټارټ ته شارټکټ څنګه جوړیږي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که زما چینل مو نه سبسکرایب کړی نو هیله ده چې در سره سبسکرایب یې کړئ. اوس راځو لومړی د شټ ډاون د شارټکټ د جوړېدو طریقې ته. لومړی به د خپل کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړئ. د رائټ کلیک نه وروسته به راشئ نیو ته او په د نیو نه وروسته به شارټکټ باندې کلیک وکړئ. بیا به په دغه خالي ځای کې ولیکئ شټ ډاون نه وروسته به فاصله ورکړئ. فاصلې نه وروسته به ماینس یا ډیش ولیکئ او بیا به اس ولیکئ. اس نه وروسته به بیا فاصله یا سپیس ورکړئ او بیا به ډیش ولیکئ. ډیش پسې به ټي ولیکئ. ټي نه وروسته به سپیس ورکړئ او سپیس نه وروسته به 2 صفرونه ولیکئ او بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته چې تاسو کوم نوم غواړئ چې ورته ورکړئ نو کولی شئ چې دغه شارټکټ ته یې ورکئ. نو زه ورته لیکم شټ ډاون او بیا به په فینش باندې کلیک وکړئ. نو موږ ته به د شټ ډاون شارټکټ جوړ شي. اوس په دغه شټ ډاون آیکن باندې زه کولی شم چې خپل کمپیوټر بند کړم. 2 وارې به ورباندې کلیک وکړم. نو چې کله 2 وارې کلیک ورباندې ما وکړ نو د دې نه وروسته به زما کمپیوټر بند شي، شټ ډاون بشي. او که په ډبل کلیک باندې تاسو نه بندوئ نو کولی شئ چې رائټ کلیک وکړئ او هغې نه وروسته په دغه اوپن باندې کلیک وکړئ نو زموږ کمپیوټر به شټ ډاون شي. اوس راځو د ریسټارټ د شارټکټ د جوړېدو طریقې ته. نو لومړی به د خپل کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړئ او بیا به راشئ نیو ته. د نیو نه وروسته به راشئ شارټکټ ته او د شارټکټ نه وروسته به په دغه خالي ځای کې ولیکئ شټ ډاون. د لیکلو نه وروسته به فاصله ورکړئ یا سپیس به ورکړئ. بیا به ډیش یا ماینس ولیکئ او بیا به د اس په ځای باندې آر ولیکئ. آر نه وروسته به بیا هم سپیس ورکړئ او ډیش به ولیکئ. ډیش پسې به ټي ولیکئ او د ټي نه وروسته به سپیس ورکړئ او د سپیس نه وروسته به 2 صفرونه ولیکئ او بیا به په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او د نیکسټ نه وروسته په دغه ځای کې چې تاسو کوم یو نوم غواړئ چې ریسټارټ شارټکټ ته یې ورکړئ نو کولی شئ. زه ورته دلته نوم ورکوم ریسټارټ لیکلو نه وروسته به په فینش باندې کلیک وکړئ. موږ ته به په ډیسکټاپ باندې د ریسټارټ شارټکټ جوړ شي. په ریسټارټ باندې په دغه آیکن باندې د ډبل کلیک کولو سره به زموږ کمپیوټر ریسټارټ شي. که په ډبل کلیک سره نه غواړئ نو داسې هم کولی شئ چې رائټ کلیک وکړئ ورباندې او په اوپن باندې کلیک وکړئ نو زموږ کمپیوټر به ریسټارټ شي. اوس که تاسو غواړئ چې دغه آیکنونه چینج کړئ، بدل یې کړئ نو تاسو کولی شئ چې دغه شټ ډاون ته لومړی آیکن بدل کړئ. نو په دې باندې به رائټ کلیک وکړئ او بیا به پراپرټیز ته راشئ. پراپرټیز نه وروسته به په دغه چینج آیکن باندې کلیک کړئ. دغه پیغام تاسو ته درکړي، دغه پیغام به تاسو اوکې کړئ. د اوکې کولو نه وروسته په دغه آیکنز کې چې ستاسو کوم یو آیکن خوښي په هغې باندې به کلیک وکړئ او که تاسو غواړئ چې ستاسو سره په کمپیوټر کې کوم آیکن وي هغه د دې براوز نه راخیستلی شئ. نو اوس زه دغه آیکن باندې کلیک کوم او اوکې کوم او هغې نه وروسته اپلای او بیا هم اوکې. نو موږ ته به دغه د شټ ډاون آیکن بدل شي. اوس راځو د ریسټارټ آیکن بدلو. نو په ریسټارټ آیکن باندې به رائټ کلیک وکړو او هغې نه وروسته به پراپرټیز ته راشو. پراپرټیز نه وروسته په چینج آیکن باندې کلیک وکړو. دغه پیغام راکوي، دا به اوکې کړو او د هغې نه وروسته به د ریسټارټ دپاره یو آیکن خوښ کړو. که تاسو کوم یو آیکن غواړئ چې د ریسټارټ دپاره یې خوښ کړئ نو تاسو کولی شئ. نو زه اوس د مثال په توګه باندې دغه آیکن غواړم چې د ریسټارټ دپاره راشي. نو زه به په دغه نښه باندې کلیک وکړم او بیا به یې اوکې کړم او هغې نه وروسته اپلای او بیا اوکې. نو موږ ته به د ریسټارټ دپاره هم یو آیکن بدل شي. نو هیله ده چې دغه ویډیو مو خوښه شوې. د لیدلو نه مو یوه نړۍ مننه.